کیسه د غوایي لاندې، لیکوال نور محمد ترکی. لاس او پښې چاودي، مخ سپېره، شونډې وچې، یو کوچنی پیټی غنم یې پر شا اړولی و او پسته مې د کور پر لوري را روان دی. بشپړه 9 میاشتې یې خواري کښلې ده او منتونه یې وړي دي، تر څو په آخري دوبي کې 90 منه غنم له بزګرۍ نه ورغلل. په دې کې 9 منه غنم ملا صاحب ته په زکات کې ورکړل، 13 منه یې پشت ته ورکړه او 4 منه یې هم رقبه یعنې سیالي کوونکي ترېنه یوړل. 20 منه یې د هغو 2000 افغانیو په سود کې ورکړل، کومې چې د پلار د مرګ خیرات او اسکات لپاره د یوه سود خور نه په 80 منه ګټه راوړې وې. په کور کې د معاینه او مور او 4 ماشومان د لاره څاري او ماشومان یې له کوره راوتلي او د هغې لارې خواته په ډېره اسره ګوري. پر کومه لاره چې د دوی پلار اوس کور ته راځي او د رشې غنم راوړي، د مور او معاینې د سږ کال د محصولاتو په شاوخوا کې خورا ښې خوږې کیسې کولې او هیله یې وه چې ګوندې سږ به یو څو ورځې په نس ماړه سي. په دې وخت کې ماشومانو یو په بل پسې د کور لوري ته راځغلي او نارې وایي چې بابا راغی او غنم یې په شا دي. بزګر هم پیټی په شا په کور راننوت او پیټی د خونې له مخه کښېښود. مور او معاینې په الوتو بړو ترېنه د رشې حال پوښته چې په دې وخت کې یو سړی ترازو او کاڼي په لاس په انګړ راکښېوت او په کلک غږ یې ورته وویل چې تا خو ویل پر راشه به غنم د پور په حوض کې درکړم او تا ټوله غنم خپل کور ته راوړل. خان صاحب په کار و، ویل یې چې دا 4-5 میاشتې کېږي چې تا نه کور غم ورکړی نه د سړي غم ادا کړی، روپۍ خو نه لرې، ژر راغاسه. غنم راوتله، مور یې چیغې کړې چې دا 100 دانې چې ته یې یوسې نو موږ به څه خورو. ده ورته وویل چې خاورې. سم د لاسه یې ترازو راوړ او ټول غنم یې ځینې وتلل او په پای کې لا نور هم پسې په کار خوار بزګر ته وویل چې دونه منه خو لا نور هم در باندې پاته سول، هغه به څرنګه سي. خوار بزګر په داسې حال کې چې له خواشینۍ نه یې پر ستوني درد و، تش جوال یې وڅنډه او یوې خواته یې کښېښود. ماشومانو وژړل او په ژړا ژړا کې یې وویل چې موږ خو وږي وو، تاسو خو به یوه لپه نینې راکولې. د ماشومانو انا د باندې ولاړه وه، یو څه شپتل یې په پلو کې راوړه او له مالګې سره یې له ماشومانو سره وخوړه. خو ماشومانو په دې تر ډېره مودې قانع نه سول او د ډوډۍ لپاره یې په ژړا پیل وکړ. خوار بزګر ته اوس د کلي ګاونډیانو پور هم نه ورکاوه، ځکه له یوې خوا د ګاونډیانو هم دغه راز د نادارۍ تکلیف درلود، له بلې خوا چې په راشه باندې د یوې کاسې اوړه ترېنه پور کړي وو، هغه یې بیرته نه وو ورکړي او خپل اعتبار یې بایللی. نو وروسته له هغه چې یې ډېر فکر وکړ، له ځان سره یې فیصله وکړه چې د یوه غوایي چې د ده وروستنۍ او یوازنۍ دارایي وه، د هغه په مرسته یې د خلکو بزګري کوله، د عیال د قوت او لایموت لپاره یې حلال کړي او خپلې سترګې نهامې کړي. په دې خصوص کې د مور او معاینې رضایت هم واخیست او غوایه یې حلال کړ چې د عیال د ژمي او مني کتغ یا خوښه سي او خپله لڅې پښې پړانګې پړانګې کالي بلې منطقې له د خوارۍ او مزرۍ لپاره ولاړ. ده په یوه توده منطقه کې 6 میاشتې د خاورو او خټو مزدوري وکړه. ده ته یې در ورځې 6 افغانۍ ورکولې چې 3 افغانۍ یې په سپوره ډوډۍ خوړلې او 3 افغانۍ یې د کور لپاره سپمولې. په پای کې د ده ټوله ګټه 428 افغانۍ سوه چې په 300 افغانۍ یې ځان ته پړي او کوچنانو ته یې یو کمیس واخیست. دی 6 میاشتې په کور خبر نه او په خورا بیړه او ښه زړه د کور لوري ته را روان سو چې د کور په وره راننوت او لور او معاینې یې چغې کړې. وروسته ورته څرګنده سوه چې مور او 3 ماشومان یې د سکاورې په اثر په مني لا مړه سوي دي. یو ګړی وروسته د کلي ملک ور وغوښت، ورته یې وویل چې ستا مور او ماشومانو کفنونه مې ورکړي دي چې قیمت یې 433 افغانۍ کېږي
او هم مې ستا پر ځای په دې 6 میاشتو کې 130 افغانۍ د کور غم او د سړي غم پرې کړی دی. تا خو ځان نهام او خپلې میلې دي کولې. ټول غمونه د زموږ په روژو ایله کړي وو، اوس دستي زما پور چې 646 افغانۍ کېږي راکړه. ځکه چې د دا ټول رقم پر یو ځای نسو تادیه کولی، نو محکمې ته یې کش کړ او بندي سو چې بیا د دې خوار او د کاله حوال چا وانه خیست. پای.